چې مؤمن بنده قبر کې کښېږدول سي د باندې د قبر راتنګ سي. دا پر هر انسان باندې راتنګېږي، که هغه نیک وي او که ګناهګاره وي. نو د قبر د سختۍ نه پناه غوښتل، او زه یو شی داسې درته ښیم که چیرې تاسې دا عمل وکئ، الله به تاسې د قبر د سختیو څخه محفوظ وساتي. دا په حدیث شریف کې هم راغلی دی. دا د قبر سختی پر هر انسان باندې راځي، لکه په حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد رضی الله عنه په جنازه کې د ګوتو پر سرو باندې روان. کله چې صحابه پوښتنه جن وکړه چې یا رسول الله دینه مخکې مړ ته داسې نه لیدلی، ته ولې داسې روان؟ نو نبی د اسلام ورته وفرمایلی چې د سعد رضی الله عنه په جنازه کې دومره زیاتې فرشتې راغلي چې ماته د پښې ایښولو ځای هم نه میلاویږي. بل حدیث شریف کې راځي چې د سعد رضی الله عنه په مرګ باندې د الله عرش تر 3 ورځو پورې جړل. دې باوجوده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پر سعد رضی الله عنه باندې هم قبر راتنګ سو. نو دا مرحله پر هر انسان باندې راځي، که هغه نیک وي او که نیک نه وي. نو د قبر د عذاب څخه پناه غوښتل پکار دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو صورت داسې دی که چیرې تاسې دغه صورت تلاوت کړئ هر ماښام، نو دغه به تاسې د قبر د سختیو څخه محفوظ وساتي. یعنی دا به په قبر کې ستاسو ملګری، ستاسو دوست وګرځېږي. هغه صورت تبارک الذی دی.